سلامونه ګرانو لیدونکو، نن غواړو تاسو ته وښیو چې د افغانستان خلک څنګه له ژوند سره مبارزه کولای شي. له ننګونو سره سره د خوځښت او امید ډک ژوند لپاره څه پکار دي. ډیری کسان یوازې د ستونزو خبرې اوري، خو موږ به نن د هغو خلکو لپاره کیسه وکړو چې هره ورځ دوی د ښه سبا لپاره زحمت باسي او دوی کولی شي له ستونزو ځان وژغوري. اول د ایمان او باور ځواک. ډیری افغانان باور لري چې هر ستونزه د خدای جل جلاله له لوري امتحان دی. دا عقیده هغوی ته صبر، امید او زړورتیا ورکوي. که خدای وغواړي سبا به ښه ورځ ولري. دغه جمله د ډیرو خلکو د ژوند فلسفه ده. کورنۍ او ټولنیزه مرسته. د کورنۍ او ګاونډیانو ملاتړ ډیر مهم دی. که یو څوک له مالی یا روحي ستونزې سره مخ وي، نږدې خلک یې ورسره مرسته کوي، د یو بل د حال پوښتنه کوي. دا زموږ د کلتور برخه ده. د مثال په ډول که یو څوک ناروغ وي، ټول ګاونډیان او خپلوان یې ورته پوښتنې ته ورځي او حتی دوا وروړي، مرسته ورسره کوي. دریم، ابتکار او ځان بسیا کېدل. خلک د لږو امکاناتو سره سره هم د ژوند لارې لټوي. ځوانان د کوچنیو کاروبارونو، موټر جوړونې یا آنلاین کارونو ته مخه کوي. د ډیرو لپاره زحمت یوازینی حل دی. څلورم، ښوونه، زده کړه او مهارتونه. ځینې خلک د ژوند د بدلون لپاره نوي مهارتونه زده کوي، لکه خیاطي، کمپیوټر یا د ژبې زده کړه. د تعلیم ارزښت ورځ په ورځ زیاتیږي، ځکه خلک پوهیږي چې زده کړه د ازادۍ دروازه ده. پنځم، هنر، موسیقي او کیسې. ډیری کسان د هنر له لارې د ژوند دردونه کموي. شعر، موسیقي او انځورګري د احساس څرګندولو لارې دي. کله چې غږ بند شي، احساس غلی کیږي، خو افغانان هیڅ کله غلی نه پاتې کیږي. شپږم، د امید ساتل. که څه هم ژوند سخت دی، خو افغانان د راتلونکي لپاره هیله نه پرېږدي. دا هیله د هغوی د بقا بنسټ دی. تر تیارو وروسته سهار راځي. دا د خلکو د زړه باور دی. درنو اوریدونکو، دغه مطلب ستاسو د هڅونې لپاره او ستاسو د پرمختګ او په ژوند کې له ستونزو سره د مبارزې لپاره جوړ شوی او خپور شوی دی. تر بیا ښه وخت.